در سره یو په تیاره او په رڼا ښکلا به دې څو چنده شي لا زیاته په دنیا ښکلا به دې څو چنده شي لا زیاته په دنیا ماښام دې له خوندونو ډک سهار دې جنتي دی ماښام دې له خوندونو ډک د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ راغلي لوړپوړي پلاوي سره ناسته ترسره کړه. په دغه ناسته کې چې د عامې روغتیا وزارت مرستیالانو، مرکزي رئیسانو، د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمه ییزې مشرې ښاغلي ډاکټر حنان بلخي، د یونیسف نړیوالې ادارې سیمه ییز مشر ښاغلي سنجای ویجسکارا، د افغانستان لپاره د قطر هیواد سفیر مردوف بن علي القاشوتي، د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان مشر ښاغلي اډوین سینیزا سلواډور، د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مشر ښاغلي ډاکټر تاج الدین اویلا، د بیل ګیټس بنسټ د پولیو برخې مسؤل کریسټوفر الیاس، د ملک سلمان بنسټ استازي او یو شمېر نورو مسؤلینو شتون درلود. د روغتیايي همکاریو پیاوړتیا او دوام، د اغیزمنې همغږۍ پراختیا او د پولیو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په اړه بحث او خبرې ترسره شوې. د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي میلمنو ته د هرکلي ترڅنګ د هغوی له همکاریو مننه وکړه او ویل دغه ناسته له پولیو وایرس سره د اغیزمنې مبارزې سربیره د روغتیا په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا لپاره ډیر ارزښت لري. زموږ نړیوالو همکارانو بدون د شکه د صحت سکتور سره زیاتې مرستې کړې دي چې په ګډه سره موږ توانېدلي یو تر څو میلیونونو افغانانو ته اړین روغتیايي خدمات ورسوو. میلیونونه کسان د شري، دفتریا، تور ټوخلې، تیتانوس، پولیو او نورو ناروغیو په مقابل کې واکسین کړو، تغذیه خدمات وړاندې کړو او په نتیجه کې زرګونه کسانو ژوند وژغورو. زه ستاسې د ټولو د همکاریو څخه چې په دې برخه کې زموږ او ټولو افغانانو سره مو کړي دي مننه کوم. که څه هم موږ د روغتیايي سکتور د خودکفایي او پایښت دپاره کار کوو، اما ستاسو څخه هیله لرو چې تر څو چې موږ دا توانایي پیدا کوو خپلې مرستې د روغتیا سکتور سره جاري وساتئ. همدارنګه ښاغلي وزیر زیاته کړه تمه لرو چې په بحث کې یاد شوي موضوعات عملي او د روغتیا برخې ټول همکاران خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره او ویل عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې د روغتیا په ټولو برخو کې با کیفیته او عادلانه خدمات وړاندې کړي او په دې برخو کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ښاغلي وزیر وویل روغتیا وزارت د روغتیايي پراختیا او مساوي روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي او په همدې اساس د هیواد په ولسوالیو کې عمومي روغتونونه جوړیږي. په همدې اساس موږ په هره ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د سطحې روغتون جوړو تر څو ابتدایي او ثانوي روغتیايي خدمات په برخه کې متوازن انکشاف ولرو او روغتیايي عدالت به هم تامین کړی. د روغتیا برخې همکاران دي د دغو روغتونونو په جوړولو، لرې پرتو سیمو ته د خدماتو په رسولو، د سرطان روغتون او قلبي پروژې ملاتړ برخو کې چې د خلکو ورته زیاته اړتیا ده له موږ سره همکاري وکړي. چې د مجلس په جریان کې به د صحت د خدماتو د سمون، روغتیايي عدالت او د پولیو د محوه کولو اړوند د وزارت صحت مالی ملاتړ کوونکو او ملل متحد د سازمانونو ترمنځ د معلوماتو تبادله او نتیجه ورکوونکي بحثونه ولرو. ورته مهال نړیوالو همکارانو د عامې روغتیا وزارت له هرکلي څخه مننه وکړه او په یادو برخو کې د همکاریو ډاډ څرګندولو ترڅنګ روغتیا برخه کې شوي پرمختګونه وستایل او دی د عامې روغتیا وزارت د ښې رهبرۍ ښکارندوی وبلل.